یو څه دغه طرح را جوړه شوې چې وروسته البته د هغوی په تګ سره هغه طرح هم پاتې شو. زه فکر کوم دا زما په زړه کې لا اوس هم شته که مثلا تاسې د لیکنو په ترڅ کې یا د مختلفو غونډو په ترڅ کې یا که کولی شئ پاس مشرانو ته څوک امکان لري ویرسئ، دغه یو ضرورت دی باید په کندهار کې دا کار حتما وشي. دغسې راټولېدنو یوه نتیجه که دغسې یو شی شي چې د واکمنو پام شي چې بې له دې نه نه کېږي چې موږ خپل مشران البته یوازې په تاریخ کې د ده یادول لکه هغه چې زرمنوال صاحب ویل پخپله د احمدشاه بابا ستاینې نه خوښېدلې، هېڅوک یې نه پرېښودل چې هغه ته مثلا نورو پاچاهانو ته چې به کله څوک ته مثلا تر نامه پورې به ټیټېده او بیا به دغسې وه. احمدشاه بابا د دغه شي اجازه نه ورکوله ځکه د هغه نه خوښېده. خو اوس موږ له هر بل وخت نه زیات په افغانستان کې د دغسې یو کار کولو ته ډېر محتاج کېدای شي که پرېکړه لیک چمتو شوی کېدای شي په آخر کې وړاندې کړو. صفیه جانه مخکې نه چې دا راشي، صفیه جانه یوه د قبل هم غواړم د افغانستان د پوځ په نظم او ډسپلین باندې خبرې کوي په هغه وخت کې. دا یوه ډېره حساسه موضوع د افغانستان معاصر پوځ بنسټ امیر شیر علي خان ایښی دی، خو افغانستان پوځ په مختلفو بڼو باندې موجود و او د 18مې پیړۍ په لومړیو کې دغه هغه وخت چې د صفویانو سره جګړه شوه ډېرو دوستانو ته به دا په زړه پورې وي چې پوه شي چې دغه شاه محمود هوتک څه ډول تر اصفهانه ورسېد، هغه یې ونیوه او په دې بریالی شو چې یوه لویه امپراتوري را چپه کړي او بیا په هغه هېواد باندې حکومت وکړي. دغه عسکر له کمه شو، افغانان دغومره نه وو لکه اوس چې د شمېر له پلوه د 1000 تنو راټولول یو بیخي ډېر ګران کار و. هغه سړی چې د اصفهان د سقوط په وخت کې چې مخکې ما یادونه وکړه پولنډی پادري هغه لیکي، دلته انګریزي متن ما راوړی که لوستل به دوستانو ته په زړه پورې نه وي، خو په هر صورت معنا یې دا ده چې وایي د دوی ځواکونه وایي دومره نظم لري چې تاسو څه نه ویل وایي د دوی ځواکونه دومره نظم لري چې په یوه اشاره باندې مشرانې د جګړې د صف اولې لیکې ته ځي، قمندانان او جنرالانې او کشرانې په آخره کې ودیږي د دې لپاره چې فکر ونه شي چې مشران ځان له جګړې نه ساتي او چې حرکت کوي هم دوی ورځي. وایي یو ځل زه شاهد وم چې د یوه نفر لاس ښی لاس پرې شوی و او د اسداباد د پله په جګړه کې غوښتلی چې وتښتي. وایي د دوی قمندان ورته ویلی چې ولې تښتي ولې منډې وایي، هغې ویلې چې لاس مې پرې شوی نه ویني. وایي کین لاس خو د لا شته دی په دې دې ولې جګړه نه کوله. وایي ورته وایي چې او بیا بل ورته ویل که کین دې پرې شوی په غاښونو به دې د غنیم مقابله کړې وی. یعنې نظم پکې تر دغه اندازې و. دا چې د احمدشاه بابا په پوځ کې نظم څنګه و، صفیه جان حلیم یو مقاله چمتو کړې ده، البته سلایډونه هم لري، دوستان فکر کوم چې په زړه پورې به یې ورته کوي. زه به کوشش وکړم چې په 10 دقیقو کې خپلې خبرې خلاصې کړم. د 1940 میلادي کال په اوړي کې په 300 اوښانو بار یوه خزانه د فارس د نادرشاه افشار د پنجاب د حاکم لخوا د باج په توګه اصفهان ته وروړل کېده. د دې قافلې ساتونکي افغانان او د دې مشر محمد تقي شیرازي دوی کندهار ته نږدې خبر شول چې نادرشاه د خپلو ساتندویانو لخوا وژل شوی دی. د ده پیاوړی جنرال عبدالي احمد خان د احمدشاه دوران په نوم په کندهار کې د ټولو قومونو لخوا په یوه لویه جرګه کې مشر ټاکل شوی دی. د نوي مشر سره هغه وخت 4,000 خوشا جنګیالي ملو 3,000 او 4,000 خوشا. په هغه خزانه کې د اسونو او اوښانو نه علاوه د 2 کروڑو روپو سره زر، شالونه او داسې نور قیمتي توکي. احمدشاه درانی دا خزانه په کندهار کې ایثار کړه. د خزانې نه علاوه نور هر څه په خپلو عسکرو وویشل چې پکې پیلان، اسونه، اوښان او غله دانه هم شامله وه. تقي خان شیرازي د قزلباش جنګیالو مشر و. د نه یوازې دا چې خپلو عسکرو سره احمدشاه درانی ته سر ټیټ کو، بلکې نور قزلباش پوځیان هم ورته راجلب کړل. د احمدشاه درانی د مړینې پر وخت د ده پوځ شمیره 1 لک نه اوښتې وه.
پوښتنه دا ده چې دا پوځ څنګه جوړ شو، دا 4,000 کسان څنګه 1 لک شول. په سر کې به د هغه وخت د افغانستان جغرافیې ته وګورو او که دا پرده کار کوي نو یوه نقشه ده چې هغه وخت د افغانستان نقشه څنګه وه. په ختیځ کې د افغانستان څنډې تر اباسین پورې وې چې پکې ملتان او د سند صوبې هم شاملې وې. وروستو لاهور او کشمیر هم د دې برخه شول. د ملي اردو نظام څنګه و؟ د افغانستان د هغه وخت پوځ په 3 برخو ویشلی و: پیاده یا پلې چې انفنټري ورته وایي، په اس سپاره کیولري، او توپخانه یا آرټلري. د معاش او حساب او شمیرې لپاره د توپخانې او د سپاره پوځ شعبه یوه وه. پوځ په 2 برخو ویشل شوی و: منظم او غیر منظم. خو د دې 3 کې یوه برخه د منظم پوځیانو وه، یعنې که 3 برخې وي نو یوه برخه منظم و، 2 برخې غیر منظم. دې ته وروستو راشو. غیر منظم پوځ ته به کله کله پوځ کشاده هم ویل او د دې شمیره په 3 کې 2 برخې وه، یعنې زیاته وه. دا غیر منظم پوځ په 3 برخو ویشلی و چې یوه یې وسلوال او د هیواد په ټاکلو برخو کې ساتل کېده. د جنگ پر وخت په دې غب کېدو او شمیره به معلومه وه، یعنې هرې برخې کې چې به وو د هغوی شمیره معلومه وه چې دې برخې نه به دومره کسان جنگ دپاره راوځي. له جنگ وروسته دا عسکر به خپلو کلو او کورونو ته لاړل او هغه کال چې د دوی به جنگ کړی و د دې خدمت په بدل کې به هغې سیمې نه مالیه نه اخیستل کېده. دویمه برخه د قبایلي جنګیالو وه چې د جنگ پر وخت به ټاکلې شمیره ځوانان ورکول. د دې جنګیالو د شمیرې او د لیږلو فیصله به د دوی مشرانو او ملکانو په لاس کې وه. قبایلي مشرانو ته د دې خدمت په بدل کې د ځمکې جاګیر او یا نغد پیسې ورکول کېدې چې د هغې حساب به د حکومت سره پاتې و. د دې یوه بیلګه د پانیپت د وخت ده چې د بنو د مروتو د قام 120 سپاره ورته ورکړې شوي وو. دوی د 200 جنګیالو د ورکولو مسؤلیت په غاړه لرلو. مروتو قام به د کال 240 اوښان افغان حکومت ته د مالیې په توګه ورکول. نو په دې کلونو کې یعنې د 1959 نه تر 1961 پورې ښایي چې له دوی دا مالیه نه وي اخیستې. بله بیلګه په قلات کې د میر نصیر خان بلوچ وه چې 3000 شتر سوارې د جنگ لپاره ورکړي وو. درېیمه برخه د خانانو د سپاره پوځ وه. دا پوځ به د حکومت تر څارنې لاندې تربیه کېده. د دوی معاش او نور امتیازات هم د نور پوځ په شان وو، خو توپیر یې دا و چې دوی د سرحدي سیمو د ساتنې او د مالیې د راټولولو مسؤلیت په غاړه لرلو او زیات وخت به د څارنې او ساتنې فرایض یې سرته رسول. د دې بیلګې په مشهد او د بدخشان په سیمو کې وینو. د منظم پوځ لپاره به عسکر برتي کېده، یعنې ریکروټمنټ به کېده او د ټول ژوند لپاره به د پوځي دندې دپاره یو کس اخیستل کېدو. یو کس چې به پوځي شو ټول عمر دپاره به پوځي و. دته معاش 2 ډوله ورکړل کېده چې نغد پیسې یا سکه وه. دلته یو د سکې عکس هم شته دی. دې ته به نغد پیسې ورکړل کېدې او د غبار په تاریخ کې لیکلي دي چې پلي عسکرو معاش هغه وخت 6 روپۍ او د سپارو 12 روپۍ د میاشتې سکه وه. منظم پوځ کله چې د جنگ لپاره وتلو نو دوی ته به د میاشتې تنخواه پیشکي ورکوله، اډوانس به یې ورکو. د دوی په غیر موجودګۍ کې کورنۍ ته به معاش ورکو او د اوږدو جګړو په حالت کې کله د 3 او د 6 میاشتو معاش هم پیشکي ورکول کېده. د پوځ جوړېدنه څنګه وه؟ دا کار په خپله د احمد شاهي فرمان له مخې ترسره کېدو. کله چې د باچا فرمان جاري شو نو د کومو خلکو، خانانو، شاهزادګانو او ملکانو نومونه چې د قماندان په توګه اعلان شوی و هغه به مکلف و چې دا امر په ځای کړي. په خپله سیمه کې د اسونو خصمانه، د ځوانانو د استعداد جاج اخیستل او تمرینونه به پیل شول. دې مشرانو به په خپله د وړو او لویو ډلګیو د قماندانانو د ټاکلو دنده سرته رسوله، یعنې ملک یا خان به په خپله قماندان هم. که حکومت دې مشرانو ته وسلې ورکولې نو هغوی به په خپله خپلو عسکرو ته ویشلې. د آس او د وسلې قیمت به د عسکر د معاش نه یې ګرځاو او د دې علت ښایي دا وي چې هر پوځي دا وسله خپله وګڼي او ناوړې ګټه ترې وانخلي.
اسونه به داغېدل چې د هرې سیمې اس معلومو. د دې ځایي ډلو شمیره د سوونو نه واخلې تر زرګونو پورې رسېده. که شمیره یې لږه یعنې په سوونو کې وه نو مشر ته به یې د سپارو سرکرده ویل. که شمیره په زرګونو وه نو مشر ته یې د سپارو سردار ویل. که د یوې ډلې شمیره د 100 نه زیاته وه نو هغه ته به د بیرغ د وړلو اجازه هم وه، یعنې هرې ډلې به بیا خپل بیرغ هم وړلو. د غیر منظم او منظم پوز داخلي جوړښت یو شانو، ډیسپلن یو شانو. د پوز یوه ډلګۍ به د 10 کسانو جوړه وه. د دې مشر ته به 10 باشي یا ډلګۍ مشر ویل. د 10 ډلګیو نه به یوه ټولۍ جوړېده او مشر ته به ټولۍ مشر یا بیرقدار ویل. دا شمیرې مستقل وي. د 10 ټولیو یا د 1000 کسانو به یو کنډک و چې قطع او مفرزه به هم ورته ویل. د غیر منظم ټولیو مشران به د امن پر وخت د نایب الحکومه او د جنگ پر وخت د مشر قماندان په واک کې وو. د تود جنگ پر وخت کله چې دا ټولی د یوې یا بلې غاړې ته خوځېدې نو هغه څوک چې زیات شمیر عسکر لره کمانده به د هغوی په لاس کې وه. د ټول پوځي ځواک یعنی آرمډ فورسز مشر سپهسالار چې کله کله به د سرداران په نوم هم یادو. د جنگي لښکر مشر ته به امیر لشکر ویل چې د باچا په امر به ټاکل کېدو. د پوځ د خوځښت لاره ټاکل او د اکمالاتو او کومکونو د وړلو دنده د میر اخور باشي په غاړه وه. د وسلتون مشر چې د جنگ لپاره د هر ډول بارودو د ګولیو د ساتنې او پوځیانو ته د ورکولو مسؤل هغه ته قورچي باشي ویل. د ده شعبه قورخانه نومېده چې د وسلو د جوړولو کارخانې او دلته کې پروت ټول مواد د دې شعبې په واک کې وو. باچا به د دې شعبې د کارونو په تیره بیا د توپونو او ګولو په جوړښت کې په خپله دلچسپي ښودله. د دې لپاره په کندهار ښار کې یو ځای ورکړی شوی و چې د توپخانې او استبلې شاهي سیمه وه او کله کله د بارودخانې په نوم هم یادېده او د توپخانې سیمه اوس هم شته ده. د پوځ لپاره د خواړو تنظیم او د دې پیرل د لنګرخانې مشر سویور ساچي باشي په غاړه و چې په انګریزي کې د دې متبادل کوارټر ماسټر و. د لښکر لپاره د ډوډۍ تنظیم د کوارټر ماسټر په غاړه و. د لومړي پړاو لپاره به دوی اوړه وریجې او پسونه له ځان سره وړل. د لارې په اوږدو کې دوی د نږدې کلیو نه شیدې چرګان او میوه یا ترکاري په بیه اخیستل. په ډېرو ځایونو کې خلکو چې د لښکر د پړاو نه خبر شول نو خپل مال به یې ورته د خرڅ لپاره راوړو چې زیاته ګټه همدې عسکرو نه اخیسته. د ټول پوځ ډوډۍ یو شان وه. د غوښې، ترکاري، شودو او مستو نه علاوه هر پوځي د اوبو بتکه او اوچه میوه د کوچ پر وخت له ځان سره وړله. دې پوځ ته په سخته ویل شوي وو چې خپل اسونه او خان به د عامو خلکو پټو ته نه ورخوشي کوي. خو داسې بېلګې هم شته چې کواکه ډلو کله کله د خلکو شنه فصل خوړلی او تاوان یې اړولی. دا کار به په پنجاب کې زیات کېدو.